بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو، نن له یوې ډېرې مهمې موضوع سره بیا تاسې حضور ته حاضرېږو. ګڼو ملګرو په واتساپ، فیسبوک، موږ د ایمیل ادرس له لارې نه موږ سره تماسونه نیولي او په هغه مهمو مسایلو چې نن سبا افغان ځوانان ورسره مخامخ دي، ګڼ محصلین ورسره مخامخ دي، د هغوی د حل غوښتنه یې کړې. زه غواړم نن په 15 ډېرو مهمو عادتونو باندې وغږېږم چې د ناکامو ځوانانو یا د هغو ځوانانو چې هغوی نشي کولی خپل ژوند په بریالیتوب سره ترسره کړي، هغوی له ځان سره ساتي. که موږ وکولی شو له دې 15 ځانګړنو یا له دې 15 عادتونو څخه ځان لرې وساتو، د بریالیتوب کچه او د بریالیتوب ترلاسه کول هغه حتمي کیږي. لومړی د دې لپاره چې تاسې بریالی ژوند وکړئ، له خپلې ماضي څخه باید ځان وباسئ. هغه ځوانان چې هغوی په خپله ماضي کې پاتې کیږي، ځان سره خپله ماضي هره ورځ هره شیبه ځان سره لیږدئ، په خپله ماضي باندې اندېښمني، خپلې ماضي کې خپل سوچونه او فکرونه او زړه په ماضي کې پاتې، هغوی نشي کولی خپل حال بدل کړي، هغوی نشي کولی خپله راتلونکې وټاکي. که غواړئ چې خپل راتلونکي او خپل حال بدل کړئ، له ماضي څخه ځان جلا کړئ. کوشش وکړئ چې له ماضي څخه یوازې خپل درسونه او تجربې واخلئ. اندېښنې، ستونزې، هغه پیښې چې تاسې په ماضي کې ورسره مخامخ شوي وئ، هغه ځان سره په زړه کې مه ساتئ، له هغه څخه ځان لرې کړئ. دویم ډېره مهمه خبره چې نن سبا د موږ په ټولنه کې له بده مرغه دا یو عام کلتور ګرځېدلی، هغه د پردو قضاوت. کوشش وکړئ خپل ژوند د خپلو ارزښتونو، د خپلو باورونو او د خپلې زده کړې او تجربې په اساس باندې عیار کړئ، نه د نورو خلکو په قضاوتونو. تاسې چې هر څه کوئ، خلک د هغه باره کې قضاوت لري. که تاسو د خلکو په قضاوتونو پسې ګرځئ، د خلکو په نیوکو پسې ګرځئ، د هغوی په سوچ او باور پسې ګرځئ، تاسې څخه خپل راتلونکي خپل حال پاتې کیږي. بهتره خبره دا ده چې د خلکو قضاوتونه د خپل بریالیتوب په اساس باندې بدل کړئ. کار وکئ، زیار وباسئ او د خلکو په قضاوتونو پسې مه ګرځئ. درېیمه ډېره مهمه خبره هغه د خپلو باورونو محدود کول دي. کوشش وکئ د خپلو محدودو باورونو څخه ووځئ، خپل باور مات کړئ. که تاسې باور دا وي چې تاسې د بریالیتوب لوړو څوکو او لوړو نوکو ته رسېدای شئ، نو تاسې باید په دې باور باندې عمل وکئ او پرې نږدئ هغه ویره، ډار چې هغه اضطراب چې تاسې په زړه کې راټوکېږي، هغه د تاسې د پرمختګ مخه ډب کړي. کوشش وکئ خپل باورونه پراخ کړئ، د خپلو باورونو چوکاټونه هغه وغځوئ، په خپل سوچ، فکر او باور کې غځونې وکړئ، تر څو وکولی شئ د نورو باورونه هم د ځان په اړه باندې بدل کړئ او خپل باور هم د ځان په اړه باندې بدل کړئ. څلورمه ډېره مهمه خبره او ځانګړنه چې ګڼ ناکام انسانان، په ځانګړې توګه ناکام ځوانان، هغه ورڅخه کړېږي، هغه ورسره مخامخ دي، هغه اړیکې دي. تاسو کوشش وکړئ چې کله اړیکې له خپلو دوستانو، ملګرو او خپل چاپېریال سره جوړوئ، هغه په مثبت سوچ او په مثبت فکر باندې ولاړ وي. هر هغه څوک چې تاسې په ژوند کې منفي اغېز لري، د تاسې شاوخوا منفي فکرونه پالي، د تاسې په اړه باندې منفي فکرونه په زړه کې ساتي، د هغوی څخه لرېوالی اختیار کړئ. اړیکې پرې نږدئ چې ناکامې، ناجوړې اړیکې د تاسې د ژوند سره نښتې پاتې شي. کوشش وکړئ ناکامې او ناجوړې اړیکې، لکه څنګه چې موږ ونې، بوټي، باغونه، باغداري، په هغه کې وچې شوې څانګې هغه ماتوو، موږ پیوندونه لګوو د ښه حاصل لپاره. دارنګه کوشش وکړئ چې اړیکې په ارزښتونو باندې ولاړې ترلاسه کړئ، جوړې کړئ. بې باوره اړیکې، د هغو څخه ځان لرې وساتئ. 15مه ډېره مهمه خبره هغه د پیسو بحث ده. ګڼ ځوانان، ګڼ ملګري په دې اندېښنه کې چې زه خو غریب پاتې شوم، پیسې نشم ګټلی، یا پیسې چې کومې ما ته راکول کېږي د ما د کار په اړه باندې ډېرې کمې دي. نه، کله هم کوشش مه کوئ چې د پیسو په لټه کې واوسېږئ، کله هم سوچ مه کوئ چې تاسې به غریب پاتې شئ، بلکې همیشه سوچ او باور دا ولرئ چې تاسې څنګه خپل کار بهتر کولی شئ. که تاسې په خپل کار کې، په خپل علم کې، په خپل باور کې بهتروالی رامنځته کړه، پیسې ورسره یو ځای زیاتېږي.
خو که چیرې تاسې په خپل کار په خپل سوچ په خپل چاپیریال کې باورونه ونه ټکول تاسو هغه ځواکمن نه کړه تاسې پیاوړي نه کړه تاسې خپل سوچ بدل نه کړه کله به هم تاسې ته پیسې را نه شي څنګه چې غریب یاستئ همداسې به غریب پاتې شئ ډېره زیاته مننه